12 منزل. ها خدایان چې ساتي بندگان. څڼور زلمیان تورې او ټوپک تر ملا ډله ډله معبد ته ننوتل. وروسته پاخه نارینه او سپینګري هم له وسلو سره ورغلل. معبد ورو ورو ډکېده. له زلمکیانو سره هم وسلې وې. ماشومانو ځانونو ته د لرګیو وړې وړې وسلې جوړې کړې وې. ببرسري لارښود چې خلک له وسلو سره ولیدل نو دی هم معبد ته ورکوک شو. لاروی حیران و، خو په خپل لارښود پسې یې ګامونه چټک کړل. دوی چې ورننوتل نو د معبد لوی انګړ ډک شوی و. په وروستي کتار کې کېناستل. راهب برسر ولاړ و چې ببرسری لارښود او د هغه لاروی ولیدل. خلکو ته یې وویل بیګا مې خوب لیده چې زموږ معبد ته به یو لوی انسان راځي. خوب مې رښتیا شو. نو ای د ورکې رښتیا پلټونکیا لارښوده، راشه او دې قوم ته نصیحت وکړه. ببرسری مست ورپاڅېده، پر خطابه ودرېده او د وسلوالو زړو ځوانانو په سترګو کې یې خپلې زرځې سترګې خښې کړې. دا وسلې ولې ځان سره ګرځوئ؟ خلکو ورغږ کړل. خپل بوتان ساتو، دین مو په خطر کې دی. ببرسری وخندل. آیا ستاسو خدایان خپل دین ساتلی نشي؟ که دین د خدای ګڼئ نو تاسو څوک یاست چې هغه به وساتئ؟ رښتیا خو دا ده چې ستاسو د نفسونو بوتانو ته خطر پېښ دی. ای خلکو، تاسو پر خپل دین ځان نه دی پوهولی، بلکې تاسو پر دین غیرت کوئ. دین باور دی او باور له پوهې څخه پیدا کیږي. دین ستاسو تر غیرت ډیر ستاسو د زړه او ذهن روښانېدو ته اړ دی. پر دین د خپلو خلکو وینې مه بهوئ. پر دین خپل تیاره زړونه روښانه کړئ. تر دې وروسته ببرسری او لاروی دواړه له معبد څخه ووتل. د راهب له سترګو څخه یوه رڼه اوښکه راوغوړېده او خلکو ته یې وویل د نن ورځې موعظه همدا وه.